ملګرو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ. نیکمرغه ویال یم. نن به یوه ویډیو در سره شریکه کړم چې په پایله کې تاسو وکولی شئ دا زده کړئ چې څنګه په ادوب پریمیر کې د عکسونو سلاید شو جوړه کړای شي. نو عکسونه تیار ما جوړ کړي دي، ایډیټ کړي مې دي فوټوشاپ کې. تاسو هم کولی شئ خپل فوټوشاپ کې عکسونه جوړ کړئ او د ادوب پریمیر سلاید شو لپاره که نه هغې نه بیا راواخلئ دلته په ادوب پریمیر کې ځای په ځای کړئ او کار ورسره وکړئ که نه سلاید شو پرې جوړه کړئ. عکسونه مې راواخیستل، دلته یې ځای په ځای کوم، دلته یې اچوم، ټول عکسونه سلیکټ کوم، ټایم لاین ته یې راوړم. 4 عکسونه دي. راځو داسې به وکړو چې دا 4 عکسونه به الټ ونیسو، ډوپلیکیټ وکړو. دا فلم د پاس لیر چې دی دا سره به کار نه کوو، لاندې سره به کار کوو. ښه افیکټ ته به لاړ شو. دا ګرافون بلو راسلو دلته یې ځای په ځای کوو، دلته 15 لیکو. ښه اوس دغه افیکټ مو چې بیا لومړي انځور ته ورکړو دغه کاپي کوو، کنټرل سی وایو، بیا د پاتې انځورونه چې دي دا سلیکټ کوو، بیا کنټرل وی وایو، ټول به همداسې شي. دا لکه څنګه چې ګورئ ټول همداسې شول. ښه اوس به د پاس لیر ته راشو، برخې ته. په دې ځای کې به ولیکو د موشن بام ور اضافه کوم. اول په دې ځای کې کلیک کوو، سکیل کوم ځای چې دی اندازه یې دا به 15 کړو. ټایم کې کلیک کوئ، صاف کې اندازه به 15 کړو. اخر ته به لاړ شو، بیا به اندازه 15 کړو چې سم ښکاره شي. دغه یو به سر ته راوړو، د بل هغه چې دی کوم ځای کې چې 15 دی دا مو سر ته راوړو، او کوم ځای کې چې اندازه د عکس 15 چا ده هغه مو راوړه اخر ته. د لومړی به ایزین کړو او اخر به ایزاوټ کړو. حرکت هم سم شو. اوس به دغه افیکټ بیا کنټرل سی کاپي کړو، دا پاتې انځورونو ته به کنټرل وي کړو، د هغه هم دغه حرکت پیدا کړي. ښه اوس به بورډر ورکړو. د دې په خاطر به ولیکو شډو، ریډیل شډو. دا به د اول انځور ته ورکړو، راښکته به شو. رنګ به یې بدل کړو سپین، اپاسیټي به یې سل کړو، سده کړو، اندازه به یې 3 کړو. ریسایز لیر دا به وویل چې را پیدا شي. اوس به داسې کړو چې د لایټ سورس به هم سم کړو، مساوي بورډر راشي. باز به هم لږ جګ کړو، بس سم شو. سیوره به هم ورکړو، ډراپ شډو، دا به هم د اول ته راوړو. سافټنس کې سلف سره کړو، بس سم. اوس به دواړه کاپي کړو. اول به د هغه راواخلو کنټرل سی، دا پاتې انځورونو ته به کنټرل وي ووایو، بیا به اول انځور ته راشو. دا ډراپ شډو دغه به هم کنټرل سی کاپي کړو او پاتې انځورونو ته به سیوره هم کنټرل وي. دا دی. اوس به یې ورپلی کړو چې څنګه ښکاري. اوس به بل افیکټ ورکړو، سلاید نومیږي. دې ځای کې لیکئ سلاید. دغه افیکټ راکړو، دلته یې هم اچوو، بیا یې د لاندې انځورونو ترمنځ هم
ځینې وخت داسې وي چې عکسونه د 100 نه هم ډېر وي که نه نو داسې دا به ګرانه وي چې هر ځل یې هر دوو عکسونو ترمنځ دغه سلاید افیکټ ځای په ځای کوي نو دې په خاطر رایټ کلیک select it as a default transition دا کلیک کوئ بیا دا پاتې نور انځورونه چې دا کلیک کوئ او کنټرول ډي وایئ چې دا به تیاره راشي که نه په یوه کلیک سره به دا وروستي انځور نه ښه دا ده چې لرې شي دا ځکه بیا په هغه کې ویډیو کې سم نه ښکاري اوس به یې وګورو اوس به یې ډایرکشن هم بدل کړو دا په ډیفالټ حساب نه د دې سلایډونو چې دي چپ نه ښي ته راځي لکه ګورئ چې که نه دا د نورو هغه چې دی حرکت به بدل کړو سلیکټ پې کوو دا به سرچپه کړو دواړو طرف ته چې توپیر نه وي د بل ته به هم دا به د ښي نه چپ ته کړو اوس به یې وګورو چې څنګه کار کوي سم دي ټول بس برابر شو نو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښ شوې وي ویډیو ډېره تیزه ویډیو وه زر مو سره جوړ کړو یو عادي سلایډ شو ډېر زر په اډوب پریمیر کې جوړه کړه په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ مننه